الله دې په دنیا کې داسې څوک نه شرمای لکه زمونږ د حکومت وزیران چې شرمې دي. نو زه لیونی یم چې زه ډېر دور دو په کوم خو تاسو به ماله ووټ راکړئ زه به ممبر شم. نه د شیخ چیلي کار به شیخ چیلي په څلور انې چا سره کټوای د مستو په سر کړې وه او په مزدوره یې وړه. ړکې سوچ کوي چې په دې څلور انو به څه کوې؟ چرګه به پې والم. چرګه به هګۍ واچوي په بچو به یې کښېنوم بچی به خرڅوم بیا به هغه هګۍ اچوي ها چیلی به والم. چیلی به کېږي ها غوا به والم. غوا به بچ کچ اچوي راچوي میخه به والم. یو میخې بچی پای به خرڅوم ډېرې میخې به شي زه به ګجر شم. ښځه به وکم چې ښځه وکم بچی به مې وشي. چې بچی مې وشي زه به لوی ګجر یم په حجره کې به ناست یم زوی به مې راشي وایي بچې بابا زه به یم چې ها خو چې ها کا کټوی د مستو هلته وغورځوم. چې د چا کټوی و هغه ورته ویل بیړه دې غرکشه د مستو کټوی دې ماته کړه. شیخ چیلي ورته وایي بیړه ستا غرکشه زما دې ټول کور روان ځکه چې د تصور په دنیا کې خو لوی سکیم جوړ کړی نو پاکستان د شیخ چیلي تصور دی. تاسو خیال راغی جی دا مې شوق نشته. ایمان او شوق مې دا دی چې تر هغې پورې به چې زما په خوله کې ژبه ګرځي په آرام نه کښېنم چې تر څو پورې د پاکستان قانون قرآن کړی دی. نعرہ تکبیر، مولانا بجلیگر، مولانا فضل الرحمان. د لوی لاهور دی که وړوکی لاهور دی؟ دلته خو تاڼه هم شته که کوم ځای ده؟ دا تاڼه ده جنډه که اشنا دروازه زارو کا خبر اورئ تاڼه شته که دې خوا ګورئ په وړوکي لاهور کې تاڼه که انجیل پکې پروت یا تورات یا قرآن یا زبور بل څه نشته. د پیرنګي قانون پکې ٹھیک ده. پولیس پکې د پیرنګي د پرکټو نوکران ناست. ٹھیک شو. په وړوکي لاهور کې ستا او زما منځ کې تنازع پیښه شوه جګړه پیښه شوه. د قاضي فضل الله جومات د خدای تاڼه ده. قانون پکې د خدای پروت دی. ایسے چو پکې د خدای ناست دی. ٹھیک شو. ناست دی پکې ستاسو منځ کې تنازع پیښه شوه. د خدای تاڼه هم شته او د پیرنګي تاڼه هم شته او تا د خدای تاڼه پرېښو او د پیرنګي تاڼې ته لاړې. نو دا د خدای تاڼه به په قیامت کې ستا سفارش وکړي؟ نه. نو بخښنې کم ځای نه رالې په دې مې پوهېږي. اخر د مرګ نه وروسته خو تاسو بخښنه په قرآن کوئ که نه؟ ملا ته وایي طالب ته وایي چې هله قرآن را پسې وایي چې زر مې وبخي. ټیک ده. دا قرآن به وایي چې زه پروت ومه په جومات کې د دوړو لاندې پروت ومه په ما کې دا دفه لیکلې وه وان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول. قرآن وایي زما دفه موجوده وه چې که خپلو کې هم څه تنازع راله نو د خدای تاڼې ته ورشئ. نو قرآن به وایي زما قانون او د خدای تاڼه موجوده وه او تا د زندګۍ فیصله د پیرنګي تاڼې ته یوړه. نو قرآن به وایي د خدای په ذات مې دې قسم که دې شپارس وکړمه. بیا به قیامت وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. پیغمبر براشي او د خدای په عدالت کې بداوو کی چې پروردگارا دا هغه قوم دی چې دنیا کې ستا قرآن پورې ټوکې کولې ستا قرآن ورته سپک ښکارېدو چې پیغمبر دا دعوه وکړي او قرآن در باندې دا دعوه وکړي نو وایه په ایمان د خلاصي لار به دي وي. ایمان پیدا کوي د تحصیل ثوابه خلقو چې د نن نه په دې ملک کې تحریک شروع کوي چې مونږ به د ټولې ثوابه فیصلې چې دي د نن نه د ثوابه د علماو او د خدای په قرآن باندې وي.
دا تحصیل ثوابی چې ده چې مچان پکې بنګیږي او سپي او پیشوګان پکې ګرځي او څوک ول نږدې ورنشي دا ایمان پیدا که ضیاءالله کې نه راولي ته خو په ځان راوستی شي ستا زما جګړه ده نو چې پیرنګي قانون تم لاړ شو یا به ته ګټې یا به زه ګټم بل چا خو نه کړ خو یو به ګټي نو قرآن تم چې لاړ شي خو یا به ته ګټې یا به زه ګټم کنه نو ظالمه دې کې فرق څه دی یو سپین ږیری بوډا راغی 15 شپې تجربه باندې چا سره جګړه 15 شپې تجربه جج ورته شریعت وکړي پچای کې هغه زمانو ورته خودلې چې پدې کو ما په سراغه چې اول نه دا قصه درته کومه که ګټم خو شریعت کوم او کني ګټم نه نه کو چې قصه راته تیر کړه نو بیلو ده مال ګټي مالورګه چې زستا ملا ما تکم دم راي ګیراو په ګیرو میرو کار نه کوي وای جمعات بغیر وی ته بناسته پکې هک پشانه ګیرو کار نه دا سي ګیرو په دې ولو واخم دی واخه ته پېښې په ګیرو کار نه کوي دم را ګیره تازه ګومنز به په کې د ورځې درې ځلواله لوی تسبیح ورس ورګټم کبلم چې قصه را تیر کمال ګټي او پکې بیلو ده ولستان امن ورکړي مال ډیر دی خکړي چې خبره را میدان ته شو فیصله مې ولیکله چې د بیلو ده دغه نصر الله نوم او د صفی الله چې دی وګټل جج لمه چې فیصله ولېګله جج ورته اعلان وکړو د ګیره وروډیو یل ما ته خو ویلي چې ته ګټې جج ورته ماما هغه په سزا نیم خبر ورشه په دې ټکی هغه قبضه ورکړي کې جیل ته راست چراغ صاحب په دادواړه لاس ویر کوي اوس او ګیره را شو کوي هاي 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 ولی ولتا خپل چې ته ګټې کنه مال ماما ته زما په خبره نه پوه شوې زمکه پردای وا نو چې پردای تا سره پاتې و نو بیلل دی او چې پردای مال خپل حقدار ته ورسېد نو تا وګټل کنه زما مطلب دا چې ته ګټې عمر لمه د جهنم نه خلاص کړي تر مرګ ساته پورې را سره خبرې ونه خو چې زمانوم به ورته چا غستو ول به خدای دې د دین دنیا خراب مال ستاسو آخرت خراب دی کور دی وران دی او ما حق کړی دي دا زموږ د خلکو ایمان نو ایمان پیدا کړي او د زندګۍ فیصله قران ته کوي دا علما چې تاسو په لوډ سپیکرو کې شپه ورځ ترجمه کوي دغه لورشي تاسو ور سره کېنه دا سپینګری نه دا سپینګری دا چې بلیس د کار نه سوا د دې نه چې جمعات کې ټوخېږي او بد اورزم جوړ کړی دا زید د قران درس کې نه د حدیث درس کې نه د فقه چرته یو کتاب نور الزا چرته په استاد شروع کې داګه درس کې نه چې اخره خاتمه مخش بل په ثوابای کې اورز میں ولی خان ته دلته نېشنل علام ډیر دي کنه دا سرپوش واه ورته ولی خان ته یو مړی دوا تر راغله مال خان خبره واوره دا قوم دی دې کې دوه قسمه خلق یو مالدار دی او یو غریبانو متیا کاله په نېشنل پورې ځانو مګلو د خیر ورځې مخې ونه کړ او غریبانو دا سلويخ کاله په مولا پورې ځانو مګلو د خیر ورځې مخې ونه کړ خورس په پاکستان کې د مالدار او د سرمایدار او د غریب نشته غریب د اتیا کالونه د پیرنګي د زمانه نه وهل دی او ټکول دی او جیلونه دی او مصیبتونه دی او کورونه دی او تالاشي دی او د پولیس دکی دی او وغیرہ معاملې ټوله د سرمایدار مال خان واوره یکدم د پلار نظام بدل کا ویل څوکم مالداو کا خان نواب او سرمایدار چې دا درې ډلې په پاکستان کې وی او د پاکستان غریب خاوره زکتا نو کمبړ عمراشي په قبر می متیاز ما په خبرو پوي خان او نواب او سرمایدار اوس دې خبره ده چې تاسو والله ته خان پټینګې دي د خان چې په دې وخت کې غول را دیږي غول دل خان شاد پر راځي
او بیا مولیان چې زمون خدا کمیسونه هم لږ ګګري دي خان شاد کې راځي او د غریبو کچرته رښتیا شاه پرابېږي نو مونږ ورته وایي دې خو بس غول دې د خولې نه دی که رښتیا شاتې غول شي او چې د خان رښتیا غول رابېږي نو مونږ یې په دا لویه جوبه داسې ورسره نو په ایمان یې وایي مونږ به جنت ته ځو چا راته وختي وي ستاسو دې کلي کې مې یو بزرګ دی وایي چې په دې سملو کې څومره د اسلام خدمت کېږي نو دومره هېڅ چرته نه کېږي په دې سملو کې غوږ کېدی دې سملو چې څومره اسلام وشرمولو دومره اسلام په 200 کاله کې پیرنګیانو نه وشرمولو دې خوا وګورئ شریعت بل والاو په کلاو غوږ ورته ووایئ که ستاسو دې کلي کې دې ګړګړونه ونیسئ چې ملا صاحب کېنه مونږ پوه کا ما په خبرو پوهېږئ یا ورپسې ما راولئ دې ځای نه ونیسئ چې د بل ځای نه ونیسئ دې ګړګړونه وایه کېنه دلته مونږ پوه کا ما ته ګورئ سینیټران ټول مسلمانان دي که کافر دي نه ټول وایي قومي اسمبلی ممبران ټول مسلمانان دي که کافر دي ها ضیاءالحق پرون په دې ملک کې ریفرنډم کړو او په هغه چټونو لیکلي چې تاسو اسلام منئ که نه لاندې ولیکئ چې ها یا نه نو خلق ولیکل چې ها اوس کدا چټ مال را کړو چې ته اسلام منې کنه ما نه لیکلې زه ته تختیدم د بڑا ډېر مېره ته چې ډېر هر کښ دا چټ چرته مال سوکرانه او تختیدم ټول لیکل چې ها اسلام مونږ منو ما خام د اعلان کو چې زه 15 کالو له صدر شو هلکه ولی ول تاسو چې ویلي چې مونږ اسلام منو زه اسلام هم کنه او کله دې شریعت بل والاونه تاسو او بیا د جماعت اسلامی والاونه دا د اسلام علمبردار او د اسلام ټیکداران چې دي دوی له تاسو کوي چې پرون ریفرنډم د اسلام په نوم باندې ضیاءالحق کړو کنه دوی به چې او کړو و بیا ما خام د اعلان کو کنه چې زه 15 کالو له صدر شم ځکه چې زه اسلام یم کړو کنه دوی به چاو نو ورته چې سېنات مسلمان اسمبلی مسلمانه ضیاءالحق د اسلام لوی ډېره نو تاسو دا شریعت بل پیش کړی چاته دی په دیم کوی شریعت بل ورته وایي کنه چې ماما تاسو ته پیش کړی دی دغه څه ته نه پوهیږئ کنه ټلګرام وا داسې شور غوندې جوړ کړي یو ملاو هغه به وایي چې تقریر کې شور جوړاوه چې تقریر کې شور جوړاوه نو خلک به چې دا ډېر تکړه مولا دی چې نه په سر پوهېږي نه په کومه څوک د خبرې کوي نو دوی داسې شور غوندې جوړ کړي چې نه او سنت کې په باسو شو او سنت کې په دسو شو او پلانې روزلېشن پیش کو او پلانې تجوید پیش کو او پلانې چلې پیش کو دا چل جوړ کړي ورته ماما نه روزلېشن پیژنم نه تجوید پیژنم په دې نه پوي کا چې شریعت بل د چاته پیش کړي دې به چې اسلام ته پیش کړي تاسو ټلګرامونه ورکې کنه وای شور ما چې خپل د مرګ په ناره ته پښه شور ما جوړاوه خبرو ته وکړه دا چې شریعت بل دې پیش کړه چاته ده که سېنات کې دې پیش کړه یو نه منزوري عمره ته وایا که قومي اسمبلی کې دې پیش کړه او نه منی عمره ته وایا او که ضیاءالحق ته دې پیش کړه او نه منی نو عمره ته وایا نو بیا شریعت محاذ والا سره اسمبلیو نه استعفا ور کوي سېنات نه استعفا ور کوي او بار روزي مونږ هم در سره مرګريو چې هغه فتوا په ولګو چې کومه قران ویلې ده قران فتوا درته پته ده بیا عزیزانو وګورئ زمون په ملک کې داسې خلق هم شته چې هغه نن په دې ملک کې د شریعت بل په نوم باندې یو تحریک چلای لګیا دي تاسو ته پته یې شه مونږ ټول د شریعت بل مرګري ټول خو په یو شرط ما ته ټول ګورئ ما ته مخامخ کچا کوټه زما د دشمن ده او دا شنو دروازې والا کور زما دی ټیک ده د دې پاس مورچې نه زه په دې دشمن په کوټه ډزې کوم
او ته زما د دشمن په غیږ کې ناستې او ما ته आवाज کې چې زم ستا مرګره منو دا کې دی شي وایي ټول دا کې دی شي د سنت او د اسمبلی ممبرانو نه تپوسو کوي چې ناس د ضیاءالحق په غیږ کې او د جنیجو په غیږ کې او قوم دوکا کولو د پاره راشي چاله ټیلیګرامونه ورکړي شریعت فلم پیش کړه شریعت فلم پیش کړه دا چل څه دی په دې چلونو په الکا تاسو سره ګړنګونه شته مونږ سره شته مونږ سره ګړنګونه شته مونږ ته په دې ګړنګ کې نه اچولې چې تمر شي او لشل روپے تعبیره باندې تقسیم را تقسیم کې ډېر به جنت ته په دې ګړنګ کې مچولې کنه مچولې ها ته په لشل روپے جنت ته دا ستاره مور په جیګیر کې دا جنت راغله دی یو غټ پیپل را پروته په خبر کې غاټه بلاو داغه جنازه کې 3 روپے وېشلې یو پکې را پاسې دوله یا الله اتواړه جنت ورکه 500 لوټ لګ نه ویو اتواړه جنت ورکه زه پر پاسې دم چې بیړه د غرکشه کل بل خواته جنت دی او چې تا په 5 روپے اتواړه دل ورک نو مونږ به کوم خوازو جنت یو حال دی یو حال په دې ملک کې جوړ دی جنت ته بزو نو د ثوابه استاسو یو لیوانه راغله ما ته ول چې بجلیګر مولاته مالو لخت او سور سره داس ولتا بجلیګر مولا ډېر چغې چوهه مالاو زېما ول غوک کېدا کینی دې لخت ته وګوره دا د غوک پیس کدی وام زه غبراو شم چې دا سټه لیوانه دې رښتیا مې ونه وای مال کاکا خبره کوا ویل جنت میں ٹکڑے ٹکڑے کو است میں وګورځو جنت نشتا چې نه په قبر چاله وې چې جنت تلاړو او نه چاته د جنت دواو کې جنتونه نشتا او په دوزخ کې نه خصي خواله دي او تازه کړه مې دی او دا خلک داسې په قطار قطار را لېګه چې پکې ورچو لیوانه شوي ابای مې لیوانه شو په تورجمی باټینګن غواړي جنت ته ګوره دې قوم ته وګوره جنت ته ګوره دې خلکو ته دې وګورئ تاسو اوس مولا ساده نه دی چې دا د سود د زکات پیسې ضیاءالحق رئیس دي او عبدالباقی مولا ولا مشر کړو چې حالا چې یو مولا در نه پاتې نشي ټول خسیان کا هغه د سود د زکات پیسې ستا په جمعتونو په مدرسو باندې ګرځېدې او پاغه مولا خرید کېده دا سیاسي رشوت نه بیا ضیاءالحق دې خدای په دغه کاغو سترګورون کی چې انګریزي یونیورسيټو د پاره او انګریزي کالجونو د پاره خو سپیشل فند دې په مرکزی دنیا کې کروڑونه اربونه روپے او زدرتا هغه مردار خور ښکارېدم چې مال دې د سیوینګ او د فکس ډیپازټ اکاؤنټونو نه 7.5% چې ته په سود لګې هغه نه د 2% سود کټ کو او پاغه دې د زکات نامه کې خو او مال دې جمعات لراوړه چې استاد جی شکرانه ده زه استاد جی خو مال ته خدای وګړي ها الله دې کامیاب الله او نظرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا نظرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا وچ مال دی جمعات لو مدرسې لراوړو ناغه شکرانه شو نظرانه شو داغه جنس بدل شو بیا روا شو نو موږ پسې دا مردارای ګرځول د ملک فیصله د ضیاءالحق د لاسه خو سره د آثار نخکاری لیکن خپل فیصله په دې علماو په قران کول شروع کړي
व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। Zum